بسم اللہ کی کمالات تھی، بسم اللہ کی کمالات تھی. ہائے افسوس نن زمونگا دین قسم په خدای اغا دین دے. زه بار بار هر جمعه دا خبره کوم، زما ډېر ښکلی نبی دی علیه الصلاة والسلام، زمونږ ډېر ښکلی دین دی الحمدلله. قسم دی د یو بسم الله فضیلت درته شروع کوم په دې باندې. بیا په بسم الله کې د لفظ با، لفظ با دا ځان ته عشقي داستان دی، د خدای په ذات مې د قسمی. امام ابن عربي رحمه الله هغه چې کله تفسیر د بسم الله په با باندې شروع کو، د شپې خوب ولیدلو، ذهن ته دا راغلل چې ما تقریبا د بسم الله د با تفسیر مکمل کو. شپه کې خوب ګوري، شپه کې امام ابن عربي رحمه الله خوب ګوري. ورته وی ابن عربي ورا د با سمندر تکې وتلی، زرگونا کالا عمر درتا درکما او زرگونا کالا تالا پا قلم باندی قدرت درکما، تالا پا لکلو باندی قدرت درکما، خوبیبم دا حرف با حق ادا نکی. حرف با بسم اللہ کیسا شے دے با دا بسم ربک او دا بسم اللہ برکات. اخو دا تصویل نشم شیخ الاسلام محمد طیب رحمه اللہ مبارک لکلی وی یو عالم وا لگ سنا سا سبق ویلو پلار را اولگی دو یو یهودی لے پا نکاح باندے ورکڑا. دیکھیں دا اللہ دیر لوی راز دے، ظاہر کے دی خبری دی مخ تا گورا دا مخ دیر خطرناک دے، خوشا تا گورا دا اولیاء و علماء دیر لوی نظر وی. وی چکلا دا دی علم لور اغا دا علم کمال تا اللہ ارسولا و پا علم اللہ موصوف اکڑا نو ارچا جرگے کولے یہودی جرگہ اکڑا. دا وقت عالم خلق ورطویل چه دا سکے خیل کوا گورے تقدیری فیصلی بری وی. بہرحال اغسان تا مسئلہ دا چه نکاح دی یہودی دا مسلمان سرا جائز ندا او اس وقت کے خو بالکل ندا. یہودی جواب راولے گلو چستا لور کوم کستا سو شرطونے اغیت از تیارم. دی خزی ورطویل چی زما صرف یو شرط دادے آغا دا چستا زوی با او ستا سے خاندان با ما سرا یو سو روزی پردکی با زما جونوی او زبس اعمال کوم او دی باغ گوری که زمان او دی موافقه راغلا نو زده تا بغیلا شرط او بلا قید بیا نکاح تا تیاریم. وی دیر دا خو سخگران خبر ندا مالدار یهودی ارس انتظام دا پردی برابر کو خودی خزی بچی ارسیز راغستون سبا ویلی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارسیز باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یو درے ورځ بعد دی یهودی دی مسلمان تول چې داستا لور ار یو سیز باندې دا لفظ وی چې بسم الله الرحمن الرحیم. دی بسم الله څه شه دی دا یو فلسفه بده کې صدا دی کې څه حکمت پروت دی. هغه لور خپل پلار ته وی چې پلارا دیو کې ولا علاج بیمار دی، اللہ رب العزت بداغی علاج فرمائی. آغا دا سے لا علاج بیمار چه دا حقین طبیبان او ڈاکٹران ٹول عاجز شیو نن اماغا بسم اللہ دا منگا ویو خو اللہ دی رحمو کی منگا وایو بسم اللہ زموے ما ہر سڑے بسم اللہ ہوئی اما یو چاہتا ویل مان الحمدللہ اس وقت دے دو شیانو کمبوت نشتا، یو دا ڈاکٹرانو او یو دا پیرانو.
مخکې به خلقو وظیفه چې اغستله یو نیک سړي ته به لاړو لاس کې به ورته لاس کېښود بیعت به وکړو ویل جی مسله ده بیعت کوم درنه ما ته څه وظایف راکا اوس دې وویل چې را پلانکي څیز دپاره وایي دا صورت وایه دا دومره وایه دا دومره وایه دا دومره وایه دا دومره وایه یا د خدای بزرګه او کدی ول چې په سر می درد دی ډاکټر شوګر می دی یو خو د شوګر دومره بلا ډاکټران دی الله دې رحم وکړي ولی شوګر می ار سړی دی نسخه خي بس دا شیزو شوګر نو شوګرم ختميږي نه ګوره یاد ساتئ ځکه د شوګر بلا علاجونه بس ښه علاج څه شه دی پرهیز موږ لم پته ولګي د پدې غم موږ اخته شو الله دې صحت را نصیب کی تاسو ټول وتا بهر حال ښه علاج څه دی ورزش کول دی او پرهیز کول دی دا بهترین علاج دی نو شوګر ډاکټران هم ډیر دي او سیبا مفتین هم ډیر دي پیران هم ډیر دي کدی ول دا مسله مولا به خبر هم نه امید ته 200 فتوی درګوي دا داسې ده کنه خیال کوي ګوره دا الله نه ویریږي دومره تکړه جوړېږي ما پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام علی کرم الله وجهه تا سو نصیحتونه کړي یو نصیحت دا چې اے علی بلا تحقیق فتوا پچا مور کوا یو سړی مکمل درته معلوم نه فتوا مو ورکوا یاره ما پلان کی راته د پلان کی باره کې خبره وکړه نو د پلان کی باره کې د پلان کی خبره زکه ما ورا چې الله فرمای تحقیق وکا استاد علم کمال به اوس پخکار شي چې ته یو چا په خلاف فتوا ورکې او کنه ته د چا تحقیق کې به فتوا ورکې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته کسراغه زما گوانډي دی او هغه کې یو بد بیماری ده امام صاحب رحمت الله علیه ورته ویل څه بیماری ده پکې وې ډېره خطرناک بیماری ده پکې وې بیا هم وې یاره چې په کاروبار کې صحیح نه دی کاروبار بالکل خراب دی غلط دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو کاروباری او د بهترین تجارت خاوندو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه کسرا لین دین شروع کپڑے په خرڅ کړه هغه نه کپڑا سیزوا غستلو سودا او شو مېس کې چکم سو هغه شرطونو باندې برابر امام صاحب رحمت الله علیه ورته وی کتا سره پیسې نه برابرۍ کې قرض در کوم او ډیره خدا سودا ډیره واغه سو پیسې قرض پاتې شو چې کله وعده برابر شولا امام صاحب رحمت الله علیه د خپل پیسې راوړلې وره خاصه مونږه د ائمه ودا کمالو چې پیسې راوړي پیسې خپل ټیم ادا کړي امام صاحب رحمت الله علیه ورته وی بس بیا دوباره یو سقا او څومره منافع شو ټوله دستا شو او ورته عجيبه ولی ما زما شو استابم وی زما بم وی وینا وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره دی ورکړه راکړه نه شوی هغه باندې ته د بد او د خپل لګاوه خو د بد فتوا په ملګاوه نو ما پتا کې اولی دل تا کې د سنت موافق زندگی نو اوس ستاره د تجارت چلی دوما هغه ورته وی چې خو زمانہ خبر نه وي نه وي خو يهودي ما د صحیح ما يهودي ما ورته یرا چې زه خو تا يهودي نه ګڼم وی قسم دې زه يهودي ما ورته وی ستا کردار ورکړه وراکړه وی ستا مسلمانان خو ما باندې لاړې تو کوي ستا مسلمانان خو ما سره روټي نه خوري ته څنګه مولای چې ته يهودي او مسلمان هغه وی ټیک ته يهودیت په خپل حال دی خو پتا کې دا کم کردار دی نو دا محمدي اخلاق دی دا څه اخلاق دي محمدي هغه ورته زه محمدي نه مو نه اخلاق دي محمدي دي عن قریب چې ته ایمان راوړي سمود آباد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شپې دعا وکړه و یا الہ العالمین کټول خلق جهنم تبوزه یا الله تعالی سوک تپوس نه کوي یا الہ العالمین زورت عبدمو ما یا الله زدا عبدمو یا الہ العالمین دای د ایمان دروړو او د باطن د صفا کې دو زرع وګرځوا وبراغلی امام ابو حنیفه رحمه الله ور باندې او یا سره کرته وی بسم الله الرحمن الرحیم سو کرتی او یا زره کرتی وی بسم الله الرحمن الرحیم کلا چې دا برابر شولا دمی ور باندې واچو یهودی لوی بیګا تا زمونږه تاسو ملمانه
ټول خاندان راغی. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته جام را واغستو، ورته وی اوبوس کی دا اوبه، ورته وی اے امام ابو حنیفه، اے نعمان بن ثابت، ما یو خوب لیدلې دی، زبستا د کور نه داسې ډالۍ وړما چې داسې ډالۍ به د موسی علیه السلام بل امتی ته ملاو نوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اوبه ورکړلې، ټول اوبه وڅښلې. هغه ټول په ټوله راغلي کسان وي موږ به طعام ته لاس نه وړو چې تر څو د ایمان او توحید کلمه راته ویلې نه وي. امام ابو حنیفه رحمه الله وی اے خلقا دا برکت د دو مسلو، یو بلا تحقیق چا باندې چانه نفرت مکوا بلا تحقیق، نو ما تحقیق کو چې د چا معاملات خیستوي الله هغه انسان د جهنم نه بچ گئی. نو معاملات خیسته دي او دا چې دوی د طعام نه وړاندې ایمان اظهار کو، نو دا برکت د بسم الله الرحمن الرحیم دی. نو اقرا بسم ربک، بسم الله کې ډېر لوی برکات دي. هغه عالم لور باندې دا يهودي وای چې دی ارسی سره وای بسم الله الرحمن الرحیم. دا څه شه ده؟ پلاری ورته وای چې دا خو بهترین کلمات دي، دا چې په لا علاج بیمار اوویل شي الله علاج او شفا نصیب کړي. هغه ول دا خو زمانم نه وای دا داسې دا وای خنو زما یو ورور دی یا زما زوی دی یا زما اوخه دی، خو د رشتي قریب یو کس ورته خی چې هغه لا علاج بیمار دی او داغه علاج یو طبيب مونکو. لور ورته وای دا وبما دم کړي بسم الله الرحمن الرحیم باندې دا ورته ورکا، خدای به علاج او شفا نصیب کی. چې کله دا وبو یوړي هغه لا علاج بیمار پکټ کې کېناستو، په کرسۍ کېناستو، روغ را مر شو او ویل تر هغه پورې با ز سر لګوم نه چې تر څو می ایمان نه راوړې. د بسم الله برکت ته ګورا د یو يهودي خاندان ثابت خاندان 13 کسان الله رب العالمین په ایمان باندې موصوف کړل. دا برکت د سو دا د بسم الله الرحمن الرحیم. نو شروع به امیش کوي په هر چیز باندې د نوم د الله نه، نوم د چانا د الله نه. رونو زمونږ استاد عقیده دا یاد ساتي، بسم الله کی برکات دي، بسم الله کی سکون ده، بسم الله کی خوشحالی ده.